د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو اونیزه سیاسي معلوماتي او ټولنیزه خپرونه. د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو محترم اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. هیله لرم چې روغ جوړ خوښ به وئ. قدرمن اوریدونکو، د ګردي میزونو په دوام کې یو ځل بیا هم تاسو ته زه جمیل غیرت هرکلی کوم له دوو نوو درنو میلمنو سره. دوستانو، زمونږ په نن خپرونه کې هم په دې باندې بحث کوو له محترمو میلمنو سره چې د ښوونې او روزنې په ارزښت باندې بحث لرو، د تعلیم په ارزښت باندې بحث لرو. همداشان هغه ټولنې چې مطلب تعلیم یافته دي، باسواده دي، او هغه ټولنې چې بې تعلیمه یا بې سواده دي، په هغو باندې هم بحث لرو. مطلب خپرونه تاسو تر پایه پورې راسره واورئ. میلمانه درته معرفي کوم. په نننۍ خپرونه کې مو ملګري دي جاوید رحمان نندړ صاحب دی چې دی ښوونکی دی. همداشان ډاکټر صاحب وحید الله، بیا ډاکټر صاحب وحید الله هوتک صاحب چې کوم دی، دا بیا هم په خپرونه کې راسره میلمه دی او دی دلته عملا کار کوي د غاښونو په برخه کې، غاښونو یا ډینټل په برخه کې کار کوي. نو تاسو ته ښه راغلاست وایم. نندړ صاحب خپرونه کې ستړي مه شئ. خوشحاله اوسئ غیرت صاحب، کور دې ودان چې موږ ته مو په نننۍ خپرونه کې وخت راکړو. ډېر زیات خوشحاله یم. مننه، خوشحاله اوسئ. ډاکټر صاحب تاسو ته هم هرکلی کوو خپرونه کې. مننه جناب غیرت صاحب، ډېره ښه خپرونه مو ټاکلې ده. نو انشاءالله په ارزښت او په ګټې او باندې به خبرې وکړو. ډېره مننه، کور مو ودان. راځو په خپرونه باندې پیل کوو. اندړ صاحب، دا چې تاسو ته هم بهتره معلومه ده، تاسو په همدې ډګر کې اوس عملا کار کوئ، د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوئ، چې دا د ژوند زه فکر کوم د صحت او د خوراک نه وروسته تر ټوله مهمه برخه ده. تاسو د ښوونې او روزنې یا د تعلیم په ارزښت باندې راسره بحث وکړئ. تعلیم څومره ارزښت لري په یوه ټولنه کې، یا د یو شخص دپاره، د یو انسان دپاره تعلیم څومره ارزښت لري؟ غیرت صاحب مننه. کور ودان، ښوونه او روزنه، دا خو مقصد په یو ټولنه کې یا په یو هیواد کې ډېر زیات ارزښت لري. که یوه ټولنه تعلیم یافته وي، تعلیم ولري، هغه مثال د بنا ده. مقصد کومه ټولنه چې مقصد یا یو کس که تعلیم ونه لري، د هغو مثال د ړوند ده. یو کس ته تعلیم لري، هغه لکه بنا هم داسې ده. او یو کس مثلا تعلیم نه لري، بې سواده ده، هغه لکه ړوند دغسې ده. نو په ښوونه او روزنه باندې ډېر څه کېږي. ښوونه او روزنه مقصد موږ ته ځان را پېژني، موږ ته خدای را پېژني، موږ ته اخلاق را زده کوي، موږ نړۍ ته ور پېژني، یو هیواد له هیوادونو سره سیال کوي. صحیح ده. ښوونې او روزنې خو ډېر زیات داسې ګټې دي، ډېر زیات مقصد دغسې چې څومره پرې غږېږو نه تمامېدونکي دي. نو مقصد په ښوونه او روزنه باندې ډېر څه کېږي. ډېره مننه، کور دې ودان. بالکل. ډاکټر صاحب محترم، تاسو ته راځو. تاسو هم د ښوونې او روزنې په ارزښت باندې راسره خپل نظر شریک کړئ. ستاسو لپاره ښوونه او روزنه څومره ارزښت لري؟ د ښوونې او روزنې په ارزښت که یې له یوې کورنۍ راواخلو، په لومړیو کې که په یو کور کې یو تعلیم یافته شخص هغه که په مذکرو کې او که په مؤنثو کې هغې کورنۍ باندې یو ښه مثبت تاثیر درلودلی شي که نه. یو څوک یعنې زما همداسې ملګري دي، دوستان دي،
خپلوان مو دي چې د هغوی په کورنیو کې تعلیم یافته شخص هم شته دی او بې تعلیمه هم شته دی. د هغوی توپیرونو ته که موږ وګورو ډېر غټ توپیرونه لري که نه، نو هغه کورنۍ چې په خپله کورونو کې د دوی مشران یا کشران یا هر څوک یو تعلیم یافته ولري، نو ډېر ښه مثبت تغییرات دي په هغوی کې. د هغوی هر بخش دا غواړي چې زما هر یو زوی، وراره، لور، یعنی د کورنۍ هر غړی باید تعلیم یافته واوسېږي که نه. د هغوی متقابل احترام ته که ته خپله وګورې په خپله کورنۍ کې د هغوی د یو چا ورتګ ته که ته وګورې چې دوی څنګه ورته لاس په نامه د هغې روغبړ او شی، نو ډېر زیات توپیرونه. او هغو خلکو ته که وګورئ چې هغوی تعلیم نه وروسته پاتې دي او تعلیمونه نه یې کړي، نو نسبت تر دې پورې ډېر غټ منفي تغییر لري دوی چې چا تعلیم نه یې کړی که نه. بله ډېره مننه هوتک صاحب. اندر صاحب بیرته تاسو ته راځو. تاسو به دا راته ووایئ چې زموږ تاسو په ټولنه کې د ماشومانو په روزنه باندې، یعنې موږ تاسو څنګه کولی شو چې خپل ماشومان دې ته وهڅوو چې هغوی د په راتلونکي کې زده کړې وکړی شي؟ ځکه ماشوم داسې یو طبقه ده چې هغه په دې باندې د ښوونې او روزنې په ارزښت باندې ډېر نه پوهېږي، حتی بیخي نه پوهېږي. نو دا د یو کورنۍ یا د کورنۍ د غړو یا بالخصوصا د مور او د پلار څومره مسؤلیت کېږي او څنګه هغوی کولی شي چې ویې روزي؟ غیرت صاحب، د هر پلار مقصد دا مسؤلیت ده چې خپل اولاد، خپل زوی، خپله لور تعلیم ته وهڅوي. هغوی ته مقصد په کور کې قلم په لاس کې ورکړي، کتابچه ورته په لاس کې ورکړي، د تعلیم په ارزښت یې وپوهوي. صحیح ده چې مثلا که ته تعلیم وکړې، له تا نه به ډاکټر جوړ سي، تا نه به استاد جوړ سي، تا نه په آینده کې یو ښه سړی جوړ سي، تا نه به انجینر جوړ سي. صحیح ده. مقصد که تعلیم ونه کې، خټګري به کوي یا به مقصد نور داسې درانه کارونه کوي. نو هر پلار دا مسؤلیت لري چې خپل زوی مقصد دې ته وهڅوي چې مثلا تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، تعقیب وکړي، مثلا تعقیب وکړي. مقصد هر وخت تعقیب کړي. که چېرته مکتب ته ځي، ډېر والدین ما لیدلي دي اولادونه یې مکتب ته اچولي دي، په دې نه خبر چې آیا د ما زوی مکتب ته ځي که نه ځي، د ما زوی مکتب کې حاضري ورکوي که نه ورکوي. دا کور ته چې راسي، مقصد دغه خپل اولاد ته داسې نه وایي چې د ما زوی اوس کورنۍ وظیفه لیکي که نه لیکي، په هلته یې تا ته کورنۍ وظیفه درکړې که نه ده درکړې. دا هغه مسایل دي. مقصد تېر وخت کې دغه د تعلیم په ارزښت که درته وایم، یو وخت کې مقصد موږ ماشومان مکتب ته بیولو، مکتب ته اچولو، د موږ یو اصطلاح ده. دا مکتب ته په اچولو باندې زه ډېر ورته وارخطا وم. لومړی ځل و. صحیح ده. زه په دې وارخطا وم چې اوس دا مکتب ته بیا دا مکتب به څنګه ځای شي، مقصد موږ رچوي. دا به مقصد له بامه به م ورته رچوي، مثال مقصد دا اوس څه شی دی دا مکتب ته چې یعنې په دې نه پوهېدو، په دې شی نه پوهېدو. کله چې مکتب ته ولاړو، یعنې دومره څوک نه و چې موږ یې په دې پوه کړي وای چې مثلا مکتب د درس ویلو ځای ده، په مکتب کې اخلاق زده کېږي، په مکتب کې درس درته ویل کېږي، په مکتب کې ته ځان پېژنې، په مکتب کې ته خدای پېژنې. نه ده، په مکتب کې ته خپل دین پېژنې. صحیح ده. خو دومره څوک نه و چې موږ یې پوه کړي. هلته مکتب ته چې لاړو، هغه اولنی استاد مې ده، مقصد ډېر ښه استاد ده، موږ سره خپل ډېر زیار هم ایستلی. که درته وایم چې مقصد هغه املا هم ما ته یې غوره زده کړې. نو هغه استاد دغسې استاد ته خبره مه هېروه، ډېر ګران هم وي سړي ته که نه، یو شاګرد دپاره چې هغه باندې خاص یو څه زده کړي وي، هغه سره یې هڅه کړې وي، ډېر ورباندې ګران، ډېر ګران. که نه موږ یې وال هم هغه وخت کې ډېر، خو هغه د ده وال مقصد قسم ده، یعنې په ما وس کله کېدی چې هغه استاد مقصد که د هغه استاد وال نه وای، د هغو ټکول نه وای، مقصد ما دا املا نه زده کېده، ما دا مکتب پرېښود، ما کورنۍ وظیفه نه لیکله. صحیح ده. دا هغه څه و چې مقصد زه دې ته هڅولی یم او ما ته یې د مکتب ارزښت راښودلی. هلته چې مکتب ته ولاړو، اورې مقصد استاد و، سم تدریس و، زه یې تختې ته ورجګولم. ما ویل ستا خو سم ځای ده ولا د مکتب مقصد ډېر ښه ځای ده. دا د ما یو خاطره وه اولو کې. نو اوس خو ماشاءالله تعلیم دومره پرمخ تللی، پرمخ نه تللی خو بیا هم تللی، نسبت تېرو وختو ته په مخ تللی. مخکې مقصد موږ په دې نه پوهېدو. اوس په هر کور کې 12 پاسان یا 13 پاسان، حتی
دوه درې لیسانس او ماسټران هم لاسته صحیح ده. نو ډیر څه کېږي، ډیر څه زده کېږي. صحیح د تعلیم پرمختګ کړی ده، په مخ ځو انشاءالله، په مخ به روان یو، له نړۍ سره به سیال کېږو، ځان به سیال کوو. نو اوس خو ډېر مقصد ډېر هر څوک په سوي دي که نه، پلار لیسانس ده، مقصد ورور لیسانس ده، که ورور نه د تره زوی ده، که تره زوی نه بل مقصد دغسې قریب ده تره ده. یعنې ماشومان اوس هر څوک د تعلیم په ارزښت باندې انشاءالله پوه دي. ماشومان باید دې ته وهڅول شي، دې ته وهڅول چې مقصد د تعلیم په ارزښت باندې پوه شي، دې ته وهڅول چې تعلیم وکړي، وخت بې ځایه مه تېروي، وڅارل شي، وخت په وخت یې پوښتنه وشي، په مکتب کې پوښتنه وشي، په کور پوښتنه ځینې وشي چې تا کورنۍ اوس په لیکلي نه ده دې لیکلي، ولې یې نه لیکې، څه ستونزه ده. مکتب ته چې په لارې باندې باید د پلار دا مسؤلیت ته، د ورور دا مسؤلیت ته، د تره دا مسؤلیت ته چې مقصد د خپل اولاد وڅاري، د خپل اولاد، د خپل ورور، د خپل وراره، د خپل زوی، د دغه ملګري باید دی معلوم چې مقصد د دې ملګري څوک دي، دا په لارې په مقصد چا سره ځي، چېرته چې باندې راوځي، په مکتب کې، په دکان کې د چا سره کینی، په کلي کې له چا سره کینی، بیا چې کینی څنګه خبرې کوي، یا مثلا هغه د خپل ملګري که ورته پوه شي. په دې کې مقصد تعلیم او تربیه دواړه راغله، دا دواړه سره تړلي، هم تربیه، تعلیم او تربیه دواړه سره تړلي دي. که یو څوک تعلیم ولري تربیه ونه لري هېڅ ده، که څوک تربیه ولري او تعلیم ونه لري بیا هم هېڅ ده. دا دواړه سره تړلي دي، او دا د هر استاد، د هر ورور، د هر پلار، د هر تره، د هر د کورنۍ د مشر دا مسؤلیت ته چې په خپل زوی باندې، په خپل اولاد باندې، په خپل مقصد ماشوم باندې دی دغه تعلیم او تربیه دواړه وکړي. ډېره مننه. کور د ودان بیخي دغه موضوع مو ډېره ښه راته تشریح کړه، ډېره مننه ډاکټر صاحب. کور د ودان سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب محترم، تاسو ته راځو، ته په دې راته وغږېږه، تاسو ګوره خپله ډاکټر یاستئ، دلته عملاً کار کوئ، دا د صحت په برخه کې تاسو فکر وکړئ، که یو څوک، که یو کوم ډاکټر تعلیم ونه کړي، هڅه ونه کړي، نو هغه ډاکټر کېدای نه شي، دا خو معلومه خبره ده. د طب، د صحي یا د روغتیایي او همداشان په تجارتي برخه کې تعلیم څومره ارزښت لري ستاسو په نظر؟ په تجارتي برخه کې که تعلیم مقایسه کړو، نو یو څوک که موږ ووینو چې هغې تعلیم کړی وي، هغه یو ځان ته یو ډېر ښه کاروبار برابرولی شي. که وظیفه نه یې، هغه ځان ته داسې یو سوچ کوي چې زه باید داسې یو څه وکړم چې زما د کورنۍ او زما پکې خیر وي، او دغه خپلو بچیانو کورنۍ ته یو نفقه برابره کړم که نه. نو یو ژوندی مثال یې درته درکوم. موږ یو ملګری و، هغه بیا د اقتصاد پوهنځي نه فارغ شوی و، بیا خپله کورنۍ کې د کورنۍ سرپرستي ده ته ورله غاړې کړې وه. بیا به چې ده موږ ته هغه کوم کیسې کولې چې دغه کوم ټایم ټیبل او تقسیم اوقات چې ما کور ته جوړ کړی دی چې دا شی باید په کومه اندازه یوسي، او دا په کومه اندازه، او دا په کومه اندازه، یعنې په ده باندې بیخي بوج نه و. نن سبا که موږ وګورو په دې نشته کارو کې او په دې وضعیت کې که نه، د خلکو اقتصادي ستونزې بیخي زیاتې دي که نه. نو چې بیا داسې خلکو ته بیا د کورنۍ زیاته وي او هغه ورله غاړې شي د کورنۍ مسؤلیت، نو ډېره سخته ده. یعنې دا د تعلیم یو ښه ژوندی مثال و که نه، چې هغه تدابیر او شی ډېر ښه مخکې له مخکې دی سوچ ورته کړي، او د سوچ مطابق داسې خلک هم شته دي چې هغوی پیسې لري خو دا کاروبار نشي برابرولی. یو څوک ډېر ښه ذهن او ډېر ښه فکر لري خو هغه بیا پیسې نه لري، پوه شوې. نو که د تعلیم نه یې وارزیابو او ارزیابي کړو، نو یو څوک تعلیم او پیسې دواړه ولري، هغه یو ډېره ښه پانګه اچونه کولی شي، یو ډېر ښه کار او تجارت ځان ته برابرولی شي. او بل د صحت په بخش کې همداسې ده چې چېرته صحت بخش ته یو څوک رسیږي تر طبابت پورې، نو مخکې تاسې د ماشوم د روزنې په اړوند وویل، نو په هغې کې زما خپله یعنې شخصا تقریبا زه 5م صنف کې وم،
بیا یعنې د مور و پلار تشویق د کورنۍ لخوا زه 5م صنف کې وم، زموږ حاجي صاحب ته د خدای ډېر عمر ورکړي، نو هغې د تشویق په خاطر باندې ما ته یو کمپیوټر دا ډالۍ کو. نو په دې وخت کې ما کوشش نور هم زیات کړلو، دا بل صنف کې بیا زه اول نمره شوم. همداسې به یې دا ډالۍ کال په کال ما ته یو څه به یې ضرور راته ډالۍ کول زما د تشویق په خاطر باندې، چې نن ثمره دغه ده چې موږ دې ځای ته رارسېدلي. بالکل ډېر ښه خاطره واقعا هم رښتیا. راځو د تشویق برخې ته، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه، اندر صاحب تشویق څومره مهم دی. دی ژوندی مثال ورکړ چې زه ډېر نه پوهېدم مثلا چې تعلیم په ارزښت باندې، خو کله مې چې کاکا جان یا مثلا کوم مشر یې دته کمپیوټر په ډالۍ کې ورکړی، دی پوه شوی دی، مطلب دلته تشویق شوی دی او بالاخره دی تر دې ځای پورې رسېدلی دی. دغه برخه تاسو څنګه ارزوئ؟ تشویق خو غیرت صاحب ډېر زیات مهم ده. باور دې وسه که یو څوک څه ته تشویق سي هغه خپل هدف ته رسېږي. زه یو مثال در کوم، د ما یو ورور ده دانش نومیږي، بیا په 9م صنف کې ده. بیا مقصد ده به مقصد داسې ښې نمرې به یې نه وړې، خاص کوشش به یې نه کول. ښې نمرې به یې په دې خاطر نه وړې چې ده کوشش نه کول، دی چا تشویق کړی نه و، ده ته توجه دومره نه وه. خو دغه اوس امتحانو کې دغه 4 نیمه امتحانونه تقریبا داسې 2-3 ورځې مخکې ختم شو. په دغو امتحانو کې ما مقصد تر امتحانو مخکې چې امتحانونه شروع نو 2-3 ورځې مخکې ما دته وویلې، ما ورته وویلې ما دانش جانه که چېرته ته په دغو امتحانو کې یا د مکتب د سالانه امتحان نه چې هم خلاص شي، که چېرته تا تر 3مې نمرګي پورې د اول 2م 3م نمرې پورې سوې، تر 3مې نمرې پورې سوې، زه تا ته یو سایکل اخلم. داسې سایکل درته اخلم. ټولګي کې دی وبخئ؟ په 9م ټولګي کې زه مال تا ته یو سایکل اخلم. دا ډېر وړکی، موږ دغه ټول مکتب ته ډېر وړکي ورلیدلي، عمر مو کم و، صحیح ده، مقصد موږ لیدلي دا ډېر کم ده، د ما کسر ورور ده، صحیح ده، خو مقصد دی 9م صنف ته رسېدلی، دی به موږ سره هلته یو ځای ته. نو ما ورته ویلي که تا تر 3مې نمرې پورې نمره ونیوله زه تا ته سایکل اخلم، او داسې سایکل درته اخلم چې مقصد بازار ته دې بیایم، هلته دې ګرځوم، سایکل ورته دې ورولم، هلته چې مقصد تا سره کوم سایکل خوښ هغه رقم سایکل درته وای. صحیح ده. نو اول امتحان یې و د پښتو، دلې موږ سره یو استاد ده، د پښتو استاد ده. اولنی امتحان و چې امتحان یې ورکړو، اتې په دغه ورځ باندې دا استاد ولاړ کور ته، نمرې دلې نه ورسولې په لیسه کې په اداره کې، دی کور ته ولاړ. دا سبا باندې دغه استاد راغی، اتې وای دانش خو دې ډېرې بدې نمرې وړې وې سر معلم صاحب. ما ویل څنګه نمرې وړې وې؟ وای پوره نمرې وې، له نمره سره یو رقم یې 40 نمرې وې، په دغه 4 نیمه امتحان کې 40 نمرې وې. وای 40 نمرې؟ ما ویلې ونه اخ ما تشویق کړی، ما تر امتحان 15 ورځې مخکې مې ورته ویلي وو چې که چېرته تا 3م نمرګي ونیوله په دغه امتحان کې که دې ونیولم زه تا ته سایکل اخلم. نو ده هغه پښتو کې دومره کوشش کړی و چې دا مطالعه کړې و. ما پوښتنه ځینې وکړه، ما درس دې ویلی، یو څو پوښتنې مې ځینې وکړې په د پښتو په کتاب کې، یعنې باور دې وسه ټول کتاب یې یاد کړی و. یعنې مخکې ده هغه د کامیابي نمره نه سوی وړی. په 4 نیمه امتحان کې په 14 نمرې باندې یو شاګرد کامیاب ده، تر 14 کته یې ناکام ده. ده هغه 14 نمرې نه سوی پوره کولی. خو چېرته چې ما د تشویق خبره ورته وکړه، د سایکل خبره مې ورته وکړه، نو ده 40 نمرې وړه. هغه استاد ما ته ویلي وای دا خو سوالونه لیدلي که څه خبره ده، مقصد 40 نمرې وړي. احتمال استاد نه سوالونه لیدلي او نه به مقصد څوک دغومره ساده توب کوي چې یو زوی ورور ته سوالونه ورښيي یا مثلا د سوالونه ګوري په خپل لوی لاس باندې د خپل ورور او آینده یا د خپل زوی آینده څوک نه خرابوي. ځکه که سوالونه چې یو څوک ورته ښکاره کړي یا وویني نو هغه خو دې له لاسه خراب کو، هغه خو آینده بیا کتاب نه ورخلي، هغه وایي چې مقصد زه کامیابېږم یا ما ته سوالونه رسېږي یا ما ته د سوالو طریقه راښودل کېږي، نو څه کوم چې کتاب وایم، څه کوم چې مطالعه کوم، څه کوم چې کتاب زده کوم. مالې څوک دومره ساده کېدای نه سي. دا مال هغه د تشویق
خبره ده، د تشویق برکت ده. همداسې نور امتحانو کې مې نمرې کتې، باور دې وسه 22 نمرې 14 نمرې دغسې نمرې به یې وړې. مخکې به زه درته وایم چې 14 نمرې نه سوای پلکولی. نو تشویق ډېر زیات مهم ده. خپل اولادونه مقصد باید تشویق کړو، دې ته یې تشویق کړو چې تعلیم وکړي، د تعلیم په ارزښت، لکه مخکې ما وویل د تعلیم په ارزښت یې پوه. که چېرته د کورنۍ لخوا تشویق سي او استادان یې هلته تشویق کړي، مقصد پلار یې تشویق کړي، ورور یې تشویق کړي، نو باور دې وسه چې موږ د تدریس او د موږ د ښوونې او روزنې کیفیت ډېر ښه کېږي، ډېر زیات ښه کېږي. مننه. کور دې ودان جاوید ورور سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب تاسو ته راځو. هغه ټولنې چې تعلیم یافته دي یا باسواده دي او یا هم هغه ټولنې چې بېسواده دي، په دې باندې تاسو را سره بحث وکړئ. په هغه ټولنه کې چې بېسواده دي کوم ناوړه دودونه دي، او په هغه ټولنه چې سوادداره ده یا باسواده ده په هغه کې کوم ناوړه دودونه دې منځه تللي. تاسو مهرباني وکړئ په دې باندې نظر شریک. نو د سوادداره او د بېسواده د ټولنو ترمنځ ډېر غټ توپیرونه شته دي که نه. یعنې د موږ په پښتنو کې یو دا دود هم دی چې دا په بدو کې ورکول، نن سبا دا په بدو کې ورکول دا یعنې هغه فیصدي بیخي راکمه شوې، ولې چې دغه سواد ورځ تر بلې په ډېرېدو ده که نه. همدې په شان داسې نور مثالونه هم ورکولی شو چې هغه د ودونو کې د هغوی د مصارفو دي که نه. نو یو ملګری مو هغې یعنې د کورنۍ خو پیسې لري، دوی سرمایه داره دي، خو دوی کې د سواد کچې چې وه هغه بیخي ټیټه وه که نه. د هغې د زوی واده و تقریبا 14-15 لکه یوازې دوی خالص په دې واده 3 ورځو باندې دوی مصرف کړي وي. که هغه یو سوادداره وایي که نه، د دې مصارف ممکن بیخي کم و که نه، خو دوی دا پیسې بې ځایه اوبو ته واچولې. نو دا د سوادداره او د بېسوادو ترمنځ ډېر غټ توپیر دی چې مثال په هغو کورنیو کې، په هغو کلیو کې، په هغو ځایونو کې چې هلته سواد کچه پراخه ده، هلته د هرې نګاه نه یعنې یو ژوندی مثالونه لري، یو ژوندی توپیر دی په هغوی کې چې مثال څوک سوادداره دي هغه کورنۍ په کوم ډول ژوند کوي، د دوی تګ راتګ او حتی د دوی ناسته ولاړه پوه شوې، او هغه کورنۍ چې دوی سواد نه لري په کومه کچه باندې دي او خپل ماشومان دوی څرنګه روزي. که هغه کورنیو ته موږ فکر وکړو چې هغه سوادداره دي، حتی د هغه ماشوم نه یې معلومیږي، د هغوی د نظافت نه، د هغوی د تربیې نه، له هر څه نه تا ته یعنې ډایرکټ دا پته لګي چې دا په یو سوادداره کورنۍ کې رالوی شوی دی. او هغه کسان چې نن سبا یې بل چاته لاس نیولی دی، هغه ولې داسې شوي دي، د هغوی که موږ اصلي منبع سرچینه معلومه کړو، هغوی درسونو ته او زمینه نه ده برابره کړې، دوی درسونو ته تشویق شوي نه دي یا له تعلیم څخه وروسته پاتې شوي دي. په تېر هم دغه لرې پرتو سیمو کې چې هلته د مکتب رسیدګي نه کېږي، اول زموږ خپله ولسوالي وه چې هغې کې مکتب رسیدګي نه کېدله. ما خپله لومړنۍ زده کړې له اول نه تر 12 صنف پورې همدې پکتیکا کې کړې، هغې نه وروسته کابل او غزني کې. نو زمونږ ولسوالۍ لومړی دغه ژوندی مثال اوس یو مکتب کې جوړ شوی دی، هغې وخت کې مکتب نه و. یعنې که دلته پکتیکا ته موږ راغلي نه وای د زده کړې په خاطر باندې، اوس ممکن موږ هم یو بېسواده کس و که نه. خو دا په دولت باندې هم او په دولتي چارواکو باندې هم دا غږ کوو چې لومړیو کې دوی ښوونې او روزنې ته ډېره غټه توجه وکړي. که موږ په ښوونه او روزنه باندې ښه کار وکړو، ښوونې او روزنې ته توجه وکړو، سره له عوامو، سره له هغو تجارانو چې دوی پانګه اچونه کوي او یا پیسه داره دي چې هغه مثلا اعلاناتو کې کله وروینو چې دوی داسې تجاران شته چې هغې ځایو کې کومو ځایو کې چې هلته ښوونځي نه وي، دوی پخپله ورته پانګه اچونه کوي، پیسې اچوي او د یو چانده رقم ورته کوي چې هغې ځای کې د تعلیم یو کوچنی ځای جوړ کړي. هغه کوچنی ځای پسې لویېږي پوه شوې، هغه تعلیم سره د خلکو مینه
دا زیاتېږي او هر څوک دا غواړي چې زما زوی زما لور زما د کورنۍ یو غړی په سواده واوسېږي او دوی تعلیم وکړي. ډېره مننه کور دې ودان. اندړ صاحب تاسو دا راته ووایئ دا ټولو ته بهتره معلومه ده چې عموما ټول حکومتونه د هغو خلکو لخوا نه پر مخ وړل کېږي چې هغوی تعلیم ترسره کړی وي یا دیني یا عصري، مثلا هغه تعلیم یافته وي یا په دیني تعلیم باندې سمبال وي او یا هم په عصري تعلیم باندې سمبال وي یا ممکن دواړه داسې وي چې په دواړو تعلیمونو باندې سمبال وي. په دې هکله تاسو خپل نظر راسره شریک کړئ. آیا دغه کوم هغه چې دي وبښئ دولتونه یا حکومتونه چې دي دغه هم د تعلیم یو ارزښت یو برکت نه دی چې دا د دوی لخوا نه پر مخ وړل کېږي؟ او آیا یو بې تعلیمه کړلی شي، مطلب که ورته اسانه به وي چې هغه به وکړلی شي چې یو نظام مخې ته یوسي چا چې دیني او یا هم عصري تعلیم نه وي کړی؟ غیرت صاحب رښتیا هم تعلیم د حکومت په مخ وړلو کې هم ډېر زیات ارزښت لري. یو بې سواده سړی نشي کولی چې مقصد حکومتي چارې په مخ یوسي. مثلا د یو لیسې مدیر که بې سواده کس وي هغه مقصد هغه لیسه نشي کنټرولولی، هغه خپل استادان نشي کنټرولولی، هغه خپل شاګردان نشي کنټرولولی، هغه ټولنه په مخ نشي بیولی بلکې شاته یې بیایي. نو تعلیم د حکومت په حکومتولۍ کې ډېر زیات مهم ده. بې سواده سړی هېڅکله نشي کولی چې مقصد حکومتولي مخته یوسي یا حکومت هغه ممکن خپل ژوند هم په سم ډول مخته نشي وړلی. نو بیا به دی به حکومتولي څنګه وکړي؟ حکومتولي خو ډېر زیات حکمت غواړي، ډېر زیات مسؤلیت لري. او که چېرته بې سواده خلک مقصد حکومتولي د بې سواده خلکو په لاس نو هغه ټولنه شاته ځي. پرمختګ خو یو وارې نشي کولی خو بلکې شاته ځي. مثلا د یو ساتیامې رئیس که بې سواده کس وي، ساتیامې رئیس مقصد یو داسې باید ډاکټر متخصص وي، داسې متخصص وي. اوسنی رئیس صاحب هم چې کوم دی ډاکټر دی که نه، مثلا داسې متخصص وي. یو خو متخصص وي بلې په نور اضافي معلومات هم ډېر ولري، په نورو برخو کې هم دی ډېر معلومات ولري، لکه فارمسي مقصد په نورو برخو کې ټولو طبي برخو کې ډېر پراخ معلومات باید دی ولري. که چېرته ونه لري یا بې سواده کس وي نو هغه به یو ډاکټر څنګه وپېژني، هغه به یو درمل څنګه وپېژني، هغه به یو دوا څنګه وپېژني، هغه یې چی هم نشي پېژندلی. نو چې نه دې وپېژندل نو طبعا دا هر څه دي سیستم د منځه ځي، دا سیستم خرابېږي. نو هغه به یو ډاکټر مثلا څنګه وپېژني؟ نو دا حکومتولي د بې تعلیمه سړي کار نه یې کولی. بالکل. ډېره مننه کوو کور مو ودان. قدرمن اوریدونکو، تاسو له میلمه راډیو څخه د ګردي میز خپرونه اورئ چې په دغه خپرونه کې مو د ښوونې او روزنې په ارزښت، د هغوی په ګټو، همداشان په ټولنو کې د هغوی په توپیر، په تجارتي او طبي برخو کې او د ماشومانو په دغه کې په روزنه کې، په ښوونه او روزنه کې چې څنګه کولی شو خپل ماشومان مطلب مونږ دې ته وهڅوو چې هغوی د تعلیم یا د سواد په ارزښت باندې پوه کړلی شو. نو میلمانه مو جاوید رحمان اندړ صاحب او ډاکټر صاحب وحید الله هوتک دي. هوتک صاحب دې ته راځو چون اندړ صاحب خپله یو استاد دی. په ښوونه او روزنه کې د یو ښوونکي رول تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا بغیر د ښوونکي نه یو بل څوک هم کولی شي چې که ښوونه ونه شي کړی روزنه وکړی شي؟ او ښوونکی په دې برخه کې څومره مسؤلیت لري، همداشان د څومره تکلیف، څومره زحمتونه باید وباسي تر څو یو ماشوم څنګه دی وروزي؟ د دوی دغه کړنې د ښوونکو یا د معلم صاحبانو تاسو څنګه ارزوئ؟ د ښوونکي البته د ښوونکی که موږ اورېدلي تاسې اورېدلي نو د یو مور او پلار دا د بچیانو لپاره ښوونکي دی. او ښوونکی په مکتب کې چې دوی کومې زده کړې ورکوي د دوی هڅې او کوششونه که فکر وکړو مکتب ته یوازې موږ د 4 ساعتونو لپاره ورځو، بیا مضامین هم زیات دي که نه،
نو په شاګرد باندې یو څه بوج کېږي. خو ښوونکی که داسې یو څه ورته وښیي په فصیح او ساده ژبه باندې چې هغه زده کوونکی په داسې یو میتود ورته زده کړي ور وښیي چې هغه شاګرد باندې یعنې بوج نه وي او اسانه یې زده کړي که نه. اوس د موږ په اووم صنف کې یو د ریاضي مضمون طبعا لږ سخت هم دی او ډېری شاګردان ترېنه سر هم ټکوي که نه. رښتیا هم ریاضي واقعا هر څوک ورسره حساسیت لري، اکثره ورسره حساسیت لري. رښتیا هم همداسې ده. بیا موږ یو استاد و، هغې به داسې ریاضي درته ویله، یعنې به د ریاضي له مضمون سره د ټولو همصنفیانو د موږ به داسې یعنې هغه به ساعته به خوشحاله وو چې اوس بیا د ریاضي ساعت دی. هغه استاد یې ډېر تهدیدول زیات نه کړل که نه، یعنې په داسې مینه یې درس راته ویل که ټولو استادانو موږ ته داسې په مینه درس ویلی وای که نه، یعنې د هر یو شاګرد به هغه خپلو هیلو ته رسېدلی و. یعنې داسې په مینه به یې درس راته ویلی چې هغه درس به زموږ په ذهن کې پاتې شو. دغه خپله د ده هڅو او خوارۍ او د ده مینې د درس میتود موږ دې ته هڅولو چې موږ په کور کې دا کتاب راواخلو، د ده چې کومه کورنۍ وظیفه راته راکړې ده یا مثال کوم څه یې راته ښودلي دي هغه بیا ځلې موږ راتکرار کړو او په ډېره مینه یې په ډېره ښه طریقه ورته حل کړو او په ډېره ښه طریقه استاد ته ور وښیو. یعنې که موږ به غلطي وکړل هم د ده له طرفه به موږ ته مشکل نه و، ده به بیا ځلې له موږ سره تکرار کړل، بیا ځله به یې را سره تکرار کړل. فارسي کې وایي اگر خواهی که شوی خط‌نویس بنویس بنویس و بنویس. پوه شوې؟ نو هر څه په خواریو باندې کېږي. که د شاګرد یو ځلې نه زده کېږي بیا ځلې ورته وښیه، بیا ځلې نه زده، هغه ماشوم دی که نه، هغې به ذهن خام وي که نه، هغه په یوه ښه خبره باندې ډېر زیات خوشحاله کېږي، ډېر ښه پرې تشویق کېږي. سبا تا ته درس داسې استادان هم زموږ په مکتب دوره کې د مکتب دوره ډېرې ښې خاطرې لري که نه. داسې استادان هم تېر شوي دي چې هغوی به موږ تهدیدولو ډېر زیات، یعنې په یوه مازې غلطه نقطه باندې به یې موږ وهلو ډبولو. نو بیا د هغې استاد به یعنې به داسې شاګردان هم وو چې د ده له ضد نه به بیخي ورته کورنۍ هم نه لیکله، حتی د ده په ساعت کې به بیخي راتلل نه. پوه شوې؟ دا خو د استاد اساسیت پیدا شوی، اساسیت یې پیدا کړی و که نه. خو هلته دا ستونزه او دا مشکل دا د استاد ته تاوان نه لري، دا بلکې شاګرد ته تاوان لري که نه. خو استاد باید ځان داسې جوړ کړي لکه یو پلار، یعنې دا ماشوم داسې وګڼي لکه خپل د کورنۍ غړی او یا خپل زوی، معنوي پلار لري. بلکل. نو یو معنوي پلار ده. بل استاد په مکتب کې ورته 80% درس کوي، 80% باید له ده سره کورنۍ ملاتړ وکړي، 80% باید دی په کور کې هڅه او خواري وکړي که نه. یو کتاب یو شی موږ دلته نن ووایو هغه زموږ په ذهن کې دومره زر نه پاتې کېږي، هغه که بیا ځلې موږ په کور کې تکرار کړو، حتی په یو کاغذ یې ولیکو، کتابچه کې یې ولیکو، هغه بیا زموږ په ذهن کې پاته دی او ټول ژوند ترېنه نه وځي هغه درس. ډېره مننه، واقعا چې ډېر ښه رڼا مو پرې واچوله کور مو ودان هوتک صاحب. اندړ صاحب تاسو ته راځو چې تاسو په دې برخه کې ما وړاندې یادونه وکړه هر څوک چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي زحمت وباسي. زه شخصا هغوی ته ډېر احترام لرم او د هغوی د کور ودان وي، تاسو د هم کور ودان چې په دې برخه کې کار کوئ. خپله راته وغږېږه ستاسو د میتود څنګه دی، د شاګردانو سره مو رویه څنګه ده، سلوک مو څنګه دی، څه غواړئ چې باید وشي، تاسو د شاګردانو د تشویق دپاره تر اوسه څه کړي دي، کومې غونډې مو مطلب نیولي دي، کوم جشنونه مو نیولي دي، نه مو دي نیولي، او یا هم هغه کسان چې مطلب اول نمره و، دوم نمره و، دریم نمره شوي، هغوی ته د ادارې د خوا نه کوم څه تحفه څه شی ورکړل شوي دي یا نه دي ورکړل شوي دي د هغه باندې. او د زحمت په اړه مو راته ووایئ څومره زحمتونه ګالئ په دې برخه کې، ځکه دا خو طبعا یو څوک یو انسان چې بل انسان روزي یا یو څه ور زده کوي دا ډېره لویه او غټه خبره ده، چې ته د خپل فکر په شان باندې د یو بل چا فکر جوړوې دا ډېره لویه خبره ده. تاسو مهرباني وکړئ خپلې خبرې راته وکړئ. غیرت صاحب رښتیا هم استاد لکه هوتک صاحب چې وویلي معنوي پلار ده او استازي دا یو دروند مسؤلیت ده، ډېر دروند مسؤلیت. نو غیرت صاحب کله چې هلته زه خپله تدریس کوم د ځان په اړه درته وایم، کله چې زه تدریس کوم د ما په تدریس کې یا د ما په میتود کې د ماشوم لپاره وهل نسته، د ماشوم تهدیدول نسته. ځکه یو ماشوم که ته ووږې یا مقصد
تهدید کې او زیات تهدید کې ولو که هغه مقصد په جای هم وي ډیر تهدیدول د ماشوم ډیر ټکول یا وهل د ماشوم دا د ماشوم پر روان باندې ډیر بد تاثیر کوي د ماشوم آینده ورته خرابوي یعنی دغه وال ټکول بیا دغه مرګرو د سیمفال په مخ کې د غزان خپل ځان مقصد د سکم بولي مقصد زه خو نسم کولای دا شاګرد باید تشویق سي دا شاګرد مقصد د استاد تشویق کی کچیرته درس نه زده کوي ادارې ته بوزي سي څه مشکل دي دا ستونزه دي دا مثلا تا کوم استاد وږي تا کوم استاد سره ستونزه ده تا په سم کې شاګردان په عذابوي پتنګوي دي تو ولې درس نه زده کوي یا تو ولې کورنۍ وظیفه نه لیکي یعنی دا هغه شیان دي چې مقصد ښه تاثیر کوي زه د خپل تدریس په اړه درته وایم ما چې تدریس کول ما لښته نه راخیست ډېر ښه صحیح ده ځکه شاګردان دي انسانان دي ماشومان دي باید په خبره وپوهېږي باید په تشویق پوه سي باید تو دا په شاګرد باندې ومنې دا پې ومنې چې زه تا استاد یم او ته د ما شاګرد دی چې دا یې ومنل شاګرد حتما هغه د استاد خبره هم تاثیر پې کړي یو څه شی زده کوي پوه شوې غیرت صاحب نو ما به یو کتابچه ورته پیدا کړې یوه کتابچه به مې پیدا کړې وه مثلا یو شاګرد د کورنۍ وظیفه به یې نه لیکله کورنۍ وظیفه به یې نه لیکله هغه کورنۍ وظیفه به مې وکتل هغه شاګردان به مې جمع کړو په سیم کې نوم به مې راسره ولیکل په کتابچه کې مقصد هغه د سیمپو هغه به د هر سیمپو هغه پاڼه ورقه به ځان ته وه چې نومان به مې ورته وي چې پلانکی سیم نه ده بیا به مې د هر سیمپ شاګردان لیکلو ځان سره شخصي نوٹ کول دلته به ما هلته د دوی په مخ کې کتابچه به مې راخیسته د ما که زه درته وایم چې د ما دغه دا کتابچه نه ده دا کتابچه او قلم د ما لښته و چې مقصد په دې باندې ما ټول شاګردان کنټرول کړي وو کورنۍ وظیفه به یې نه ولیکلې د هغه شاګرد نوم به مې ولیکل پلانکی د پلانکي زوی په دغه ورځ یې کورنۍ وظیفه په پلانکي مضمون کې نه ده لیکلې بیا به مې ورته ویلي چې مثلا که د 3 وارې په میاشت کې پرله پسې کورنۍ وظیفه ونه لیکله نو زه له تا چې په امتحان کې نمرې کموم یا که د هغه هم نو که زه د پلار راغواړم د پلار شماره به یې مقصد ور سره پلار ته مې زنګ وواهه پلار دې راغواړه یو ته وایم چې دا کورنۍ وظیفه بیا به مې په ځینو وختو کې چې به شاګرد په دغه رقم کنټرول نه اول خو کنټرولېدو اول خو چې به ما نوم ولیکل ما به ورته ویلي چې زه نمرې درنه کموم نور دې خوښه خپله ورځه کښېنه زه تا نه وږم نه دې ټکوم نه څه درته وایم هېڅ شی نه درته وایم مه یې لیکه بیخي یې مه لیکه خو له تا نه 5 نمرې ولاړې بیخي یې مه لیکه باور دې وسه دی به په ما پسې وزارۍ به یې راته کوي چې استاده دې ما نوم ړنګ کړه زه سبا 10 مخه کورنۍ وظیفه درته لیکم ما به ورته ویلې نه ته 3 وارې پرله پسې ما ته ولیکه کورنۍ وظیفه زه به یې تا نوم ړنګ ده به کورنۍ وظیفه لیکله چې 3 وارې به پرله پسې ولیکله ما به یې نوم ړنګ ما به ورته ویل چې که د 3 وارې نوم ولیکل سو په کورنۍ وظیفه کې چې تا نه ده لیکلې بس بیا نو ته دې ما په تور لیست کې سوې پلار دې م راغواړم او کامیابېدا یې م نشي راچي ده به حتما کورنۍ وظیفه لیکله یو شاګرد مثلا شوخي به یې وکړه شیطاني به یې وکړه د هغو شاګرد نوم به ما راسره ولیکل چې پلانکی جرم یې کړی پلانکی مشکل یې جوړ کړی زه چې به هلته ورغلم چې ګوره دا ستونزه دې جوړه کړه پلار دې م راغواړم او د صنفي لیاقت نمرې یا د اخلاقو نمرې دا هم درنه کټ کړو یعنې په ده به یې دومره تاثیر کړی و دی به دومره متوجه و دومره زیات په متوجه و باور دې وسه چې هر څومره دې وهلی وای ټکولی دې وای دغومره به متوجه نه و پوه شوې نو دا هغه کیسې دي چې په دغه باندې مقصد شاګردان سمیږي اصلاح کېږي سمیږي میتودونه دې باید له مختلفو میتودو کار واخیستل دا وهل ټکول ما لیدلي دا عملي مقصد ما شاګردان لیدلي کوم شاګردان چې وهل کېږي ټکول کېږي مخکې زه استاد وم سر معلم خو دا استادانو ته مې ټوله ته دا ویلي دي چې وال بند دي لښته ګرځول بند دي لښته به سیم ته نه وړې شاګرد به وږې نه ستونزه یې وه کورنۍ وظیفه یې نه لیکله لیکئ یا ما در غواړه زه هلته خپله کتابچه کې لیکم چې پلانکي شاګرد د پلانکي استاد په مضمون کې کورنۍ وظیفه نه ده لیکلې پلانکي شاګرد د پلانکي استاد تیر درس نه ده ورته زده کړی پلانکي شاګرد د پلانکي استاد په
په تدریس کې بې ادبي کړې، غوږ نه دنیوي، یا خندلي، یا ناغېړي کړې، دا شیان به ټول ما راسره لیکلو. خو بیا به وخت په وخت هغه شاګردانو ته ورتلم، دغه د خپل کړي عمل یا د نه کورنۍ وظیفې د کورنۍ وظیفې نه لیکل، یا مثلا د ده د بد اخلاقي، یا مثلا د ده د نه زده کړې هغه خبره به مې ورته تکراروله چې پلانکیه په پلانکي وخت کې د نوم راسره لیکلی، په دې وخت باندې دغسې یو کار دی کړی. مثلا یو شاګرد ناوخته به راته ما به نوم ولیکل، چې نوم به مې ولیکل، دی به بله ورځ وختي راته چې والا دا خو مې نوم لیکي، نو نمرې رانه کموي. نو چې نمرې کمې کړې خو خو بس کیسه خرابه شوه. او ځینې استادان دي مقصد دوال ټکول به یې کول، یا به شاګرد ته هدول، یا به شاګرد ته بد ګمان اخیستل، یا به شاګرد ته بده خبره کول. هغه شاګرد ځان ډېر کم بلل، نور شاګردان مایوسه کېدو به په روان به یې بد تاثیر کول. نو هغه شاګردان دې ته هغه څه وي چې مقصد ځینې شاګردان به د کورنۍ لخوا مقصد دا به یې ورته وي چې وروسته درس ته ولاړ شه، که به په کور پاتې شو په کور به یې نه پرېښو، دا به یې ورته ویلي پلار ورور ترو، دا به یې ورته وي چې زه درس ته ولاړ شم، نو ته څه کېږي دلته ماته ناست یې. هغه به یې له کور نه راوایستل، دی به مقصد له کور نه راووت، چېرته به پټ شو، یا به یې ماما کره ولاړ، یا به نږدې بل د تره کره ولاړ، یا به مثال د خبرې چېرته دلې پټ و، چېرته به لګیا و، شیطاني به یې کړه چې کله به د رخصتي ټیم شو، بېرته به هغه نور شاګردانو سره یو ځای شو، کور ته به ولاړ. دا شاګردان ولې ځان پټوي؟ دا په دې ځان پټوي چې هلته وهل کېږي، هلته تهدیدېږي، هلته مقصد بدې خبرې ورته کېږي. نو دا هغه څه دي چې مقصد تاسو په خپل تعلیم شاته بیاي موږ عملي کړي، موږ خپل لیسه کې عملي کړي. او دا څه دي چې مقصد شاګردان دغه شیانو ته مجبوروي چې دوی له مکتب نه پټ سي، دوی پاتې سي، دوی مکتب ته ولاړ نه سي. دا لښته وال ټکول دا باید مطلق ختم سي، دا باید نه وي. او ما خپل مکتب کې عمل کړي، اول مې په ځان عملي کړي، بیا به یې ان شاء الله عملي کوم. ما درته وی چې د ما لښته کتابچه او قلم دی. ډېر ښه، ډېره مننه. کور دې ودان خیر اوسې. نو زمونږ د نورو ښوونکو معلم صاحبانو نه هم همدغه هیله ده، د نورو مکاتبو یا د مدارسو د ښوونکو او زده کوونکو نه هم همدغه هیله ده چې دوی د یو ډول صمیمانه فضا رامنځته کړي په خپل مابین کې. استاد باید په شاګرد باندې نهایت زیات شفقت ولري، او شاګرد باید د استاد نهایت زیات احترام ولري. که دغه ډول فضا رامنځته شي په ټولو ښوونځیو یا مدارسو کې، نو انشاءالله هم به مو تعلیم پرمختګ کړی وي، هم به مو زده کړې پرمختګ کړی وي، هم به مو دغه ټولنه د سمون په خاطر بولي وي. ډېره مننه. وروستی پیغام که راته ووایې چې د تعلیم په هکله که تاسو کوم ځانګړی پیغام لرئ او دغسې څه چې تاسو نه وي ویلي ویلی غواړئ، نو مهرباني وکړئ. دا پیغام یې ده والدینو ته مې دا پیغام ده، ځکه چې والدین ډېر څه کولی شي. والدینو ته مې دا پیغام ده چې تاسو خپل بچان تشویق کړئ، تاسو خپل بچان وڅارئ، د تاسو د خپلو اولادونو پوښتنه هلته په مکتب کې وکړئ. په میاشت کې کله 2 ځلې یا 3 ځلې ته باید د خپل زوی پسې ورسې چې د ما زوی استاد یې نګران استاد یې څوک ده، آیا نګران استاد دغه ما زوی درس ته راځي، د ما زوی حاضري ورکوي، د ما زوی درس زده کوي، د ما زوی لټ ده، د ما زوی کورنۍ وظیفه لیکي نه یې لیکي. دا د هر پلار مسؤلیت ده چې په میاشت کې 3 ځلې دی مقصد دغه مکتب ته ورسي. که 3 ځلې نه، 1 ځل خو حتما باید ورسي. دا مې والدینو ته پیغام ده چې د خپلو اولادونو پوښتنه وکړي، د خپل آینده پوښتنه وکړي، د خپل بچي پوښتنه وکړي. استادانو ته مې دا پیغام ده چې خپل شاګردان تر خپل اولادونو کته وبولي. د استاد دا مسؤلیت ده چې تعلیم او تربیه دواړه سرته ورسوي، ځکه تعلیم او تربیه دواړه سره تړلي. که مخکې ما وویل چې که یو شاګرد تعلیم ولري خو تربیه ونه لري، اخلاق ونه لري، هېڅ ده. که یو شاګرد تربیه ولري او تعلیم ونه لري، بیا هم هېڅ ده. نو تعلیم او تربیه دواړه سره تړلي دي. د استاد دا مسؤلیت ده چې د خپل شاګرد پوښتنه وکړي، خپل شاګرد وخت په وخت څاري،
خپل شاګردان یو په بل پسې چې پلانکی د باندې چې اوس څه شی کوي، څه رقم خبرې کوي، کنځاوي کوي، بېواکي کوي، له یو چا سره چې پوښتنه کوي څه ترتیبي کوي، یو چا ته سلام رچوي، د یو چا په فصل کې ځي، یو چا ته ضرر رسوي، څه شی کوي څه شی نه کوي. باور دې وسه غیرت صاحب ځینې ما په دغه ټولو سیمپو کې مقصد یو دوه شاګردان به مقصد چې هغوی ما پوه کړي وو چې مقصد دوی په سیم کې څه خبره کوي، په استاد پسې خبره کوي، یا په خپل منځ کې څه خبرې کوي، یا کومې بدې خبرې کوي. دا به تاسې ما ته راوړئ. هر هفته کې به مقصد شاګردان ما ادارې ته راغوښتو، له دوی چې به مې هغه راپور گزارش به مې ځینې اخیستل، پوښتنه به مې ځینې کړه چې دوی احمد و محمود په څه اغنمان به مې ولیکلو، شاګردان مقصد که به کومه بې ادبي کړې وي، به کوم څه کړي وو، د باندې به یې کړي وو، په دکان کې به یې کړي وو، بل ځای به یې کړي وو. خو هغه شاګرد چې په ما راغوښتل، ګوره پلانکیه تا په پلانکي دکان کې دا رقم خبره کوي، تا په پلانکي دکان کې سګریټ څکول، تا په پلانکي دکان کې دا کول، تا په پلانکي ځای کې داسې خبره وه. شاګرد به په دې حیران شو چې دا استاد څنګه خبر شو، دا له کومې خوا دا چا ورته ویلي، څه کیسه ده، دا له کومې خوا خبر شو. یعنې دی به خود به خود خپل ځان ته متوجه کېدو. هر وخت کې به مقصد دا ویلي چې دا د ما استاد خبرېږي، دا ما سر معلم خبرېږي، دا بیا ما ته داسې خبره کوي، یا دا له ما چې بیا نمرې کټ کوي. نو تعلیم و تربیه د استاد مسؤلیت ته، د استاد دا مسؤلیت ته چې تعلیم و تربیه دواړه سر ته ورسوي. ډېره مننه. دا مې استادانو ته پیغام ده. سلامت اوسئ. ډېره مننه چې په خپل نظرونه مو سره شریک کړل او په خپرونه کې را سره راغلی. همدرد صاحب کور مو ودان چې د خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. خیر وسې غیرت صاحب کور مو ودان چې تاسو مقصد موږ ته په دغسې خپرونه کې وخت راکړو. کور آباد. مننه. خیر ډاکټر صاحب محترم، تاسو هم خپل پیغام، وروستی پیغام مو که چاته وي نو مهرباني وکړئ، والدینو ته، ښوونکو ته، زده کوونکو ته، هغه چاته چې هغوی د تعلیم او تربیه په برخه کې مصروف دي، څه پیغام لرئ؟ زه خپل هم په وروستی پیغام په لنډو کې خپلو والدینو ته چې دوی اولادونه درسونو ته نه لیږي یا یې لیږي، د هغوی پسې له شا پوښتنه نه وي. یو پلار، یوه مور، یو ورور که غواړي چې خپل زوی، خپل اولاد، خپل ورور یو ځای ته ورسوي، وغواړي چې زما زوی ډاکټر واوسېږي، زما زوی انجینر واوسېږي، زما زوی یو ښه شخص واوسېږي، نو هغه روزمره باید دی تشویق کړي، روزمره باید هغوی باندې مصرف وکړي، هغوی سره واوسېږي، کورنۍ ادب، کورنۍ تعلیم او تربیه ورته وښیي، د هغوی د روزمره درسونو پوښتنه وکړي او خپل اولادونه درسونو ته واچوي. زموږ خپله کور په غزني کې دی، په نسبت تر پښتنو بیا د فارسي زبان خلک ډېر تعلیم ته اولویت ورکوي. داسې والدین په هغوی کې ما لیدلي دي چې دوی حتی د ښاروالي سړک جارو کوي خو خپل اولاد یې تعلیم ته ورکړی دی، هغه یو ځای ته رسوي. نو دوی په ځانو باندې تکلیفونه یعنې دوی خو نه ده کړی، په تاسې یعنې په هغې وخت کې به یا زمینه نه وه مساعده، یا به مو وخت نه لرل، یا به کومې اقتصادي ستونزې وې، خو دا خپل اولاد یو ځای ته ورسوه، سبا د تا دعاګوی شي، سبا د تا لاس پې سپکي، شمله دې پې پورته وي. نو باید ډېره زیاته هڅه او کوشش له خپلو اولادونو سره وکړي. او د وروستي پیغام یو شعار دی، وایي تعلیم وکړه، که د وظیفه پیدا نه کړه انسانیت خو به زده کړي. ډېره مننه. کور دې ودان محترم ډاکټر صاحب وحید الله هوتک صاحب چې په خپرونه کې راغلی او خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ. کور دې ودان. تاسو څخه هم چنان چې موږ ته مو بلنه راکړله او خپرونې ته مو راوغوښتلو، خیر وست. د اونۍ ګردۍ میز. د میلمه راډیو اونیزه سیاسي، معلوماتي او ټولنیزه خپرونه. د اونۍ ګردۍ میز.